بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن چې دی تاسو ته د حساب پی اکاونټ جوړولو طریقه ښیم او د هغې د استفادې طریقه. نو تاسو ویډیو چې دا دقیقه سټپ بای سټپ وګورئ تر څو تاسې اکاونټ جوړ کړئ او هغې څخه استفاده وکړئ او پیسې ترلاسه کړئ ویې ګټئ. نو دې لپاره به تاسې ته په کمنټ کې چې دی هغه لینک موجود وي په هغې به تاسې کلیک وکړئ. نو زه راځمه یو لینک دی په هغې کلیک کومه تر څو چې دی مونږ راشو خپل اکاونټ ته اکاونټ جوړ کړو. کله چې تاسې په لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسې ته به دغه صفحه راخلاص شي ویلکم ټو حساب پی. دې کې به تاسې نمبر ولیکئ. نمبر مو چې ولیکه دلته آی اګری ټو د ټرمز اینډ کنډیشنز دا به ټیک مارک کړئ، کنټینیوز باندې به کلیک کړئ. ستاسې نمبر ته به یو کوډ درشي چې هغې ته او ټي پي کوډ وایي. هغه او ټي پي کوډ چې دی هغه به تاسې راواخلئ او دلته به یې چې دی په خپل همدغه اکاونټ کې ورکړئ. کله مو چې کوډ ورکړه ولیډیټ او ټي پي باندې به کلیک وکړئ نو ستاسې اکاونټ چې کوم دی دا به جوړ شي. ګورئ څه یو هاف سکسسفولي ساین تاسې داخل شوي دي. ته اوس به تاسې راشئ دلته حساب پی چې کوم اپلیکیشن دی دا به ډاونلوډ کړئ. اوس ما مخکې ډاونلوډ کړی که چېرته ډاونلوډ نه و تاسې سره تاسې به په ډاونلوډ کلیک وکړئ دا به ډاونلوډ شي. کله چې ډاونلوډ شو تاسې به راشئ خپل حساب پی ته او حساب پی به خلاص کړئ. نو چې خلاص مو که همدغه کم نمبر چې دی همغې په واسطه به تاسې دلته ساین ان ووهئ. ګوره دغه ساین ان اپشن دی تاسې به په ساین ان باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ساین ان باندې کلیک وکړو دلته به هغه خپل نمبر ورکوئ ورته. نمبر مو چې ورکه کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. دې نه وروسته چې دی بیا یو کوډ چې دی تاسې ته درځي اس ام اس کوډ دا به انتخاب کړئ. کنټینیو باندې به کلیک وکړئ او دا به پروسیډ کلیک کړئ. کله مو چې پروسیډ کلیک بیا یو کوډ تاسې ته درځي هغه کوډ چې کله راغی به تاسې ورکړئ. کوډ مو ورکړ ویریفای کلیک کړئ. دې ځای نه وروسته څه وایي والټ کریشن یو ډونټ هاف ا والټ ډو یو وانټ ټو کریټ ا نیو والټ کنفرم به کلیک کړئ. دې نه وروسته چې دی تاسې خپله یو پین کوډ ورکړئ. دې ځای نه چې دی درته وایي فنګر پرنټ انتخابوي. زه ورته یم چې لیټر وروسته انتخابوم ګیټ سټارټډ. اوس چې کوم دی زمونږ دغه اکاونټ جوړ شو. دې نه وروسته ګورئ تاسې ته بره چې دی دلته یو میسج درکړی دی تاسې ته هغه میسج ښکاري. دا ګورئ په دې به تاسې کلیک وکړئ تر څو ستاسې خپل پروفایل مکمل کړئ. ګوره سیکیور یور اکاونټ اینډ انلاک فول اکسس کمپلیټ یور پروفایل ناو دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. بیا به راشئ دلته پرسونل پروفایل ته او دلته چې کوم دی په دې ایډیټ باندې به تاسې کلیک وکړئ. ایډیټ باندې مو چې کلیک وکړو دا به راشئ بیا دې ځای نه آټ سیلفي پټو دې ځای نه به سیلفي عکس انتخاب کړئ. عکس به اپلوډ شي. هغې نه وروسته چې کوم دی اډ آیډنټیفیکیشن دې باندې به کلیک وکړئ. خپل تذکیره چې کوم ده هغه به ورته اپلوډ کړئ. تذکیره اوس اپلوډ کوو. تذکیره به چې دی داسې منظمه کړئ. کرپ به یې کړئ تر څو منظمه شي. د تذکیرې شاه هم اپلوډ کړئ. او دا هم کرپ کړئ.
دا دواړه اډ شو. اوس فرست نیم دې ځای نه چې دی تذکرې له مخې خپل نوم ولیکئ. دا به ټول تاسې مکمل به ډک کئ. همدارنګه را به شئ دلته چې دی ډیټ آف برث به انتخاب کئ. دا به انتخاب کئ. جنډر به انتخاب کئ او همدارنګه را به شئ پروینس ولایت به انتخاب کئ. ولسوالي انتخاب کئ. همدارنګه دلته به تاسې خپل جاب انتخاب کئ. دلته به چې دی تاسې کنټینیو کلیک. کنټینیو نه مخکې امضا غواړي. تاسې به دلته امضا وکئ. ګورئ څه د پروفایل هاز بین سکسسفولي سبمیټډ فار ویریفیکیشن. نو کله چې تاسې په دې طریقه پروفایل ډک کړئ نو ستاسې اکاونټ به ډېر ژر ویریفای شي. کله چې ویریفای شي تاسې ته به دلته چې دی په دې پروفایل کې دلته پروفایل لاندې به ښکاري ویریفایډ. بیا دې کې تاسې کولی شئ چې پیسې ولېږئ یو چا ته، همدارنګه بیل تحویل کړئ د برق، همدارنګه چې کوم دی یو چا ته چې دی کوډ لیږئ خپل. ګورئ دا طریقه هم درته ښیم که چېرته تاسې غواړئ چې خپل کم ملګري ته خپل لینک لیږئ تر څو ستاسې په لینک باندې هغه راشي. نو تاسې به دې ځای نه چې دی راشي دغه ایرن برونز کوینز چې دی دا به انتخاب کړئ. ګورئ دا مو چې کلیک دې کې تاسې ته دغه لینک درکوي. ګورئ کاپي لینک دلته چې دی موږ سره انوایټ یوزر اوسه پورې نشته. تاسې به کاپي لینک باندې کلیک کوئ، دا به کاپي کوئ. بس واتساپ له لارې، فیسبوک میسنجر هر شي له لارې تاسې لیږئ، کولی شئ چې دا ولېږئ. هغه چې په دې لینک باندې کلیک کوئ او راځي اکاونټ جوړئ نو تاسې سره دغلته چې دی 10 افغانۍ اضافه کېږي. که چېرته هغه اکاونټ ویریفای شي 20 افغانۍ نورې درکوي. که هغه ټرانزیکشن وکړي بیا به 40 افغانۍ نورې درکوي. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې اکاونټ جوړ کړئ. انشاءالله آینده کې د پیسو د سینډ د موبایل ته د پیسو لیږل دا طریقې به انشاءالله آینده کې تاسو ته زه ښیم او در سره شریکوم. مننه، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم.